وطن کې د 1 روپۍ کار نسته، اقتصاد مو ور معلوم دی، ټول جهان ته غریبانو ته یوه نه پاتېده لکه 5 ښځې رواوی کومندان ته. ته ځوانان لرې خپل کور دې په خوندي که ځکه خدای مجبوره کړی یې مسپي ته. انتظار یم تر اوسه یو سړي ته شپې خپل ځان را رسولی نیمایي ته. د نامه لپاره 10 حجونه وکه خو 5 روپۍ ورنکې خوارکي ته. خوشحالي دې پر څېرې معلوموله. ته ځوانان لرې خپل کور دې په خوندي که ځکه خدای مجبوره کړی یې مسپي ته. ته ځوانان لرې خپل کور دې په خوندي که ځکه خدای مجبوره کړی یې مسپي ته. اوس ښه غټ غټ نعمتونه نه په وینې، احترام دې نه درلودی صلاحیته. ولسمله داسې ژوند پر دنیا وکړه چې یو نوم خو دې ورپاته سي لمسي ته. ټوله هیلې مې هوارې دي باران ته، ما لاسونه پورته کړي دي اسمان ته. مړه جسد ته یې ښکنځل دي شروع کړي، یو سړي دوکه ورکړې د شیطان ته. ژوند تر هغه وخته ښه دی په دنیا کې چې یو ګټه دې رسیږي مسلمان ته. خو څه خبرې زما د زړه ورپکښې نغښتې یم عاجزه د رحمان بابا دیوان ته. خدایه ستا تر قدرتونو صدقه سم، د انسان پوست یې اغوستی دی حیوان ته. بیا د نورو پر عیبو باندې غږېږه، ولسمل د سر دې کښته که ګریوان ته. ولورونه پورته سوي دي اسمان ته، خپل ملګري مې راوغوښتل ایران ته. په وطن کې د 1 روپۍ کار نسته، دا سیاست یو څه په نره مخ ته. بیا یې ځوانه زړه دې اچولی دی کاروان ته. لږ انصاف کوه دا غاړې دې بندېږي، ماشومان دې هره ورځ راځي دکان ته. په وطن کې د 1 روپۍ کار نسته، اقتصاد مو ور معلوم دی، ټول جهان ته غریبانو ته یوه نه پاتېده لکه 5 ښځې رواوی کومندان ته. ولسمله پر پوهانو تاثیر نه کړي، بشري حقوق مو وویل سګوان ته.